د خواږه کونړ په ګلکڅنو کې تازه راټوکېدلې یوه داسې نازکه او تنکۍ غوټۍ چې د عددونو له سړو فرمولونې د احساساتو ډک تود شعر جوړ کړی. د اقتصاد پوهنځي او داسې فارغ تحصیل زده کړیال چې د اقتصادي دقیقو سنجشونو پر ځای د شعر او تخیل لمنه نیولې. ټینګ مالګین محلول په پرهرونو اړوم، ځان در پسې سم په ماتمونو اړوم. نوم دې په جار اخلم د ټول عالم په مخ کې، خاورې د دې وخت په رواجونو اړوم. قبر ته مې یوسي هره شپه د چا یادونه، خاورې مې سحر له اندامونو اړوم. جالبه خدا ده چې د بازار او نرخنامې دې زده کړیال د احساساتو او عاطفې دا رنګین بازار څنګه دومره تود ساتلی. سلامونه، زه شوکت اعتمادي یم او د هنري لفظونو په دې ادبي خپرونه کې را سره ډیر خوږ ښاغلی شهاب شاداب مېلمه دی. شاداب صاحب سلامونه، ستړی مش. خبر شوی ما تازه مو خپلې لوړې زده کړې او 4 کلن مزل بشپړ کړ. تاسو ته ډیر زیات مبارک وي. ډیره زیاته مننه اعتمادي صاحب. په پیل کې خو تاسو ته سلامونه. د کونړ ملي راډیو ټلویزیون او خصوصا د هنري لفظونو د خپرونې له لارې هغه ټول ملګري چې موږ ګوري ټولو ته ډېر ځانګړي سلامونه. او ستاسې د کور ودان وي چې دغه د نن مو دغه خپرونه کې ناسته را جوړه کړې ده، سره ناست یو، خبرې او کیسې به کوو. او بالکل د پوهنتون دوره مې په خیر سره بشپړه کړه. د اقتصاد پوهنځي ادارې او مدیریت په څانګه کې ډېر خوشحاله یم. ډېره زیاته مننه په دې هیله چې لا نورې لوړې زده کړې وکړي. یو پلو اقتصاد، محاسبې، حساب او کتاب، بل پلو شعر. ستا په وجود کې دغه دوه متضادې خواوې څنګه سره پخلا شوې؟ د شعر سره خو زما اړیکه د دې اړیکې نه پخوانۍ ده او قویم ده. ځکه هغه اړیکه باندې چې وخت ډېر وځي هغه یو څه قویم وي، هغه که هره اړیکه وي. او دغه اړیکه مې د شعر د اړیکې نه وروستنۍ ده. نو اقتصاد زما مسلک دی او شعر زما ذوق دی او دواړه به سره پالو. څومره وخت کېږي شعر لیکي، د شعر سره علاقه ساتي او شعر هم لیکي، هم یې لولي، هم یې اوري؟ د شعر سره خو مې علاقه د ډېر وړوکوالي نه ده او خوښېده به مې. هغه د ښه او بد شعر تفکیک به م نشو کولی، لارې منظومې ته به مو شعر ویلو. دغه 4م یا 5م ټولګي کې وو چې یو څه منظوم څه به مو ولیکل. موږ به ورته بیا شعر وایو چې دغه ما شعر لیکلی که نه. خو د هغې نه دغسې د وخت په تېرېدو سره د برخې سره پاتې شو. هغه مینه مو ډېره زیاته وه. نو وخت خو ډېر وشو چې مثلا یو منظوم څه لیکو، خو چې شعر لیکو نو د هغې به تقریبا دغه 7 کاله کېږي. ذهن کې دې شته دی چې لومړنی شعر مو کله ولیکه؟ والا لومړنی شعر خو به مې ذهن کې نه وي او که یم هغه چېرته وایم. شاداب صاحب، د اقتصاد د مسلکیانو اړوند یوه خبره ډېره زیاته مشهوره ده. وایي دا خلک بې ځایه لګښتونه نه کوي او د ګټې وټې په چل هم ډېر ښه پوهېږي او باید همدغسې واوسي. کله چې له ملګرو سره په چکر لاړ شي، عامې په جب لړم کېنولی وي، داسې ډېر خرچه نه کوي. کله کله په شعر کې هم دا ډول بخیلي کې په هر سړي دې نه لورېږي که څنګه؟ اقتصاد خو دغه اکثره عموم اخذ چې خلک کوي اقتصادیان کلکي که نه. اقتصاد اصلا میانه روي ته وایي که نه. او زموږ دین اسلام هم په دې امر کړی دی. خدای پاک پیغمبر ته وایي چې وقت سید پیمه شي که، یعنې هغه تک کې میانه روي اوسه. دغه د اقتصاد هغه بنسټ موږ ته جوړوي. نو اقتصاد وایي چې مقصد مه ډېر لګښت کوه او مه ډېر شوم کېږه. دغه خبره ورسره څوک نه کوي چې اقتصاد دا هم وایي چې شوم کېږه مه ډېر، یعنې منځلاری اوسه. هلته خو نه یم اقتصاد په ما سرچپه تاثیر کړی دی. خو بیا دغه دویمه خبره چې دې وکړه په دې کې بالکل یم. او بعضې شاعران چې شعر ولیکي په زړه یې بوجي چې دا چاته ووایم. خو تر هغې پورې چې ما داسې کس نه یې کتلی چې زه پوهېږم چې دغه سړی اوس چې زه شعر ورته ووایم زه به هم خوند ترې واخلم، دا به هم واخلي. نو نه چاته وایم چې شعر مې لیکلی وایي وره، او نه داسې ډېره لیوالتیا لرم چې ووایم چې شعر مې لیکلی دی. که ځای برابر وي بیا یې هلته وایم. شاداب صاحب،
طبعا ستا کوم مسلک چې دی اوس چې تا کومه لاره رانیولې تا پکې لوړې زده کړې وکړې هلته ساړه فورمولونه دي ما مخکې بیا دا وکړله چې محاسبه دی حساب دی کتاب دی دغه حسابونو دغه کتابونو خو ستا د شعر خاطرې له تا مروره کړې نه ده دغه دواړه بېلابېل څه دي که نه او د شعر خاطرې زه نه پوهېږم چې دغه وجه به یو که بله وجه به خو داسې له پخوا راهیسې دغه زموږ چې ورسره دغه د مینې تار غځولی تر ډېره مروره وي بس ډېر کم داسې پیښېږي چې راپېښه وکړي نور اوس که ووایو چې دې مخه نیولې خو له دې مخکې هم داسې جوړې را سره نه وه ډېره کمه به راتله زه چې ستا شاعري څومره اورم لوللې ماته رښتیا هم ډېر خوند راکوي په ځوانو شاعرانو کې تاسې هم هغه کتار کې یاستئ چې حساب در باندې کېږي ستاسې دغه ملکه دي خدای نه مروره کوي او پخلاینه یې تاسې بعضې وخت کې خو داسې فکر وکړو اعتمادي صاحب چې نور یې لکه چې عمري را سره ورانه شوه بیخي وخت پکې واوړي خیر دی ناز به کوي ادا به کوي موږ بیا ناز او ادا منو کیسې به کوو لیدونکي به هم په دې تمه وي چې د شاداب له خولې د هغه ښکلي ښکلي شعرونه غزلې دا واوري مهربانه شه لیدونکو ته به څه وړاندې کړي ډېره مننه اعتمادي صاحب لومړی به یو غزل ووایو خوند به وکړي او دغسې دی چې ما ډېره هڅه وکړه خو د سره پیدا نه شوه ما ډېره هڅه وکړه خو د سره پیدا نه شوه ژوندي پاتې کېدو ته هیڅ خبره پیدا نه شوه ما ډېره هڅه وکړه خو د سره پیدا نه شوه ژوندي پاتې کېدو ته هیڅ خبره پیدا نه شوه ای خدای مهربانه ما خو ټوله دنیا چڼ کړه یا خدای مهربانه ما خو ټوله دنیا چڼ کړه درګاه مې بله پرته ستا له دره پیدا نه شوه او رد شوې تقاضا سره بیا ټیټې سترګې راغلم خوله وازه کړه پټۍ درته پر هره پیدا نه شوه ډېره مننه رد شوې تقاضا سره بیا ټیټې سترګې راغلم خوله وازه کړه پټۍ درته پر هره پیدا نه شوه زه وګرځېدم ډېر د دغې ښار په میکدو کې خو ستا غوندې نشه پکې دلبره پیدا نه شوه زه وګرځېدم ته به شعر هم وې خو لیدونکو د شاداب شاعري دی له موږه پټه کړې وه هر بیت هر کلام په بار اورېدو ارزي ارشاد بس دغه نن یې وخت دی ځکه ډېر هنري ماحول ډېره مننه زه وګرځېدم ډېر د دغې ښار په میکدو کې خو ستا غوندې نشه پکې دلبره پیدا نه شوه دنیا کې ښکلا راغله ستا د مخ له برکته له شمسه پیدا نه شوه له قمره پیدا نه شوه دنیا کې ښکلا راغله ستا د مخ له برکته له شمسه پیدا نه شوه له قمره پیدا نه شوه شادابه چې پوښتنه د محکومې خاورې وکړي په ټول پښتون وطن کې یو ککره پیدا نه شوه ډېره مننه اعتمادي ستا په شعر بیخي نه مړېږم شاداب صاحب خوند یې وکړه شعرونه به نور هم اورو او تا به خپله د زړه خواله هم کوو بلکل له شعره ستاسې تاثرات څه دي سړی ولې مجبور شي شعر ولیکي دا خو مونږ تر ډېره په دې کیسو کې دغه تقلیدي خبرې ډېرې کوو مقصد پخوا به مونږ هم ویل او ډېرو خلکو به ویل چې هلکه وطن سره مې مینه وه وطن سره دا هر چا مینه وي خو دا ټول به بیا شاعران وي خو نو یوه خبره خو دا ده چې الهي ورکړه د خدای پاک چاته ورکړي خو زه چې یو بل دلیل یې ګڼم هغه دا ګڼم چې زما مینه وله شعر سره ډېره او دې برخې سره ډېر پاتې شوم څه د خدای پیرزویه نه وه څه زموږ د دې برخې سره مینه وه او بس دغه دی شعر شاداب صاحب یو څه چې ما ستا په خبرو کې وکته او زه ورسره تقریبا راضیاب یم زه هم په همدغه عقیده یم چې اصلا شاعري نګر صاحب وایي چې هنر هم دی دا واقعیت دی چې هنر دی خو الهي ورکړه هم ده که الهي ورکړه نه وي تاسې ما مړ کوئ اتاق را پسې بند کړئ ښه ماحول راته جوړ کړئ زه یوه کرښه شعر نشم دغه ډېر ښه دلیل کیدی شي د الهي ورکړه د شعر د دې لپاره که نه ته تاسې ادبیاتو نه فارغې وئ او مقصد په خپل مسلک کې ښه برلاسي وئ که نه دغه دی د خپل مسلک کې په دنده م یاستی ولې شعر نشئ لیکلی
نو د دې نه معلومیږي چې دا الهي ورکړه ده که نوې تل د تا یې پوهنځی لوستی د ادبیاتو تا باید اوس ښه شعر لیکلی ځینې د ادبیاتو داسې استادان چې هغه د کره کتنې استادان دي هغه د ادبیاتو ډېر نقادان خو شعر نشي لیکلی دغه دلیل دا دی چې زه کله کله په مجلسونو کې ملګرو ته وایم هغه د دانش صاحب له قوله ملت دانش وایي یو خپرونه کې راسره وو او دا خبره یې زما ډېره خوښه هم شوه هغه وایي چې شعر و شاعري او ادب دا په ډیګریانو نه دی که یو سړی لیسانس وکړي ماستري وکړي دکتورا تر کچې ورسېږي په شعر کې ډېر زیاته مطالعه ولري اصل کې ادبیات او شاعري دا روح دی جسد نه دی موږ به بیرته ستا هماغې خبرې ته راګرځو چې شاعري یوه الهي ورکړه ده یوه پیرزو ده چې په چا وشي دا واقعیت دی په شعر کې د شاداب صاحب تغزل باندې چې کله بحث کېږي ستاسې په اند که چېرته د یو شاعر په شعر کې په غزل کې یا په د غزل په یوه بیت کې تغزل نه وي فکر کوئ چې هغه خوند هغه رنګ بیا پاتې شي تغزل ډېر مهم شی دی او مونږ یو وخت د واتساپ آنلاین ګروپ یو استاد پې بحث کوو او هغه د هغه له قوله هغه دغسې وویل چې په غزل کې یا په شعر کې تغزل نه نو مقصد د هغه خوند چې کوم غزل لري شعر کوم خوند لري هغه به بیخي په نشت حساب وي تغزل کې ډېر مهم شیان دي او په شعر کې هم باید وي نو تغزل د شعر لپاره ډېر مهم دی او که پکې نه وي نو شعر به ډېر پې کوي کله کله د شعورا هڅه کړې ده چې زما شعر دی زما غزل دی زما شاعري دی په تغزل باندې مالامال وي یا یو داسې شاعري وي چې په هغې کې شاعرانه ټول کیفیات او ټول توکي موجود وي کله کله هڅه کوي زه چې کله شعر ولیکم اعتمادي صاحب بیا وروسته ورته ګورم چې ما اوس په کوم سټیټ کې شعر لیکلی که نه په دې کې کوم سند شته نشته دی په دې کې تغزل شته نشته دی نو هغه وخت کې هېڅ دا هڅه مې نه ده کړې او نه یې کومه چې اوس زه ووایم چې زه شعر کې اوس باید مثلا سنت راوړم یو سنت د شعر باید شعر کې دا یو شی داخل کړم دا ترې باید وباسم دغه کار مې نه دی کړی بیا چې ولیکم وروسته بیا ګورم چې څنګه کار مې کړی دی شاداب صاحب خوند هم په هماغه شعر کې د ادبي صنعتونو راتګ په یوه شعر کې هغه داسې یو څه وي چې شاعر یو څه وپنځوي بیا چې کله دغه فورمول ته ور واچوي طبیعي خبره ده چې یو نه یو صنعت به پکې همداسې ده په ډېره ښه لاره روان یاستئ مخکې له دې چې موږ نور بحث هم وکړو زه یوه پوښتنه کوم او له هغه وروسته بیا هم له تا شعر اورم تر اوسه مو څومره شاعري کړې ده شاعري دغه څومره چې د برخې سره زه پاتې کېږم ډېر هماغومره دغه شاعري زما کمیږي کمه یې کوم او هغه یوه وجه دا ده چې زه چې څومره همدې سره پاتې کېږم زه هماغومره ښه شعر پېژنم او ډېری وخت دغسې هم شوي چې ما شعر لیکلی دی چې نوټ پیډ کې مې موبایل کې لیکلی بېرته مې وران کړی چې نه دغه زما شعر باید داسې نه وي نو شاعري خو ولا دغسې په عددي ډول باندې معلومات نه لرم اوس نه مې دي شمېرلي چې څومره وی خو کېږي دغه 8 کلونه کېږي چې دانه نیم څه لیکو د ولفاظ صاحب اړ باندې به خبره مشهوره ده ویل دی به ناستو شاعري بیا کوله شعر بیا ولیکو ډېر سپین کاغذونه بیا تور کړل ویل چې بیا وکته خپل شعرونه ته خوند بیا ورنکړه ډېره خواري بیا پې کړې به شپې بیا پې رونې کړې ویل دغه کاغذونه بیا راواغسته او سیند ته بیا خطا کړه په سیند به لاهو شو یوه بله خبره یې ویل څوک چې څومره پوهېږي هغومره ډېر ځورېږي تاسې هم په دې عقیدې یاستئ چې زه دې لږ څه وپنځومه خو لوړ دي عالي دي فوق العاده مهربانه شه شعر دې راپېرزو که یو بل غزل به م اورو ډېره مننه به اورو خوند کوي څومره چې ډېر هغومره به موږ خوښ شو لیدونکي به هم خوښ شي ډېره مننه غزل دی اعتمادي صاحب ستا د غېږې جنتي او بارڼا ځای ستا د غېږې جنتي او بارڼا ځای دا زما دی د سکون او ارامتیا ځای
خار به ښه وي مګر یو کمی پکې دی. خار به ښه وي مګر یو کمی پکې. خار به ښه وي مګر یو کمی پکې دی، دلته نشته دی د چیغو د ژړا ځای. ای هی دا بیا ووایه. خار به ښه وي مګر یو کمی پکې دی، دلته نشته دی د چیغو د ژړا ځای. زما ذهن او زړه ډک ستا له یادونو. ای هی بیا. زما ذهن او زړه ډک ستا له یادونو، خو خالي مې دی په غېږه کې لا ستا ځای. ای هی ډېر ښه ډېر ښه. او زه روان یم خپل ورک ځان لټومه. زه روان یم خپل ورک ځان لټومه، راته پاتې دی بیخي بې انتها ځای. ډېر ښه ډېر ښه. او قدمونه چې وي تا ورباندې ایښي، قدمونه چې وي تا ورباندې ایښي، په دنیا نشته له دې څخه اعلی ځای. ډېر ښه ډېر. او تازه دومره په نادر انداز رخصت کړم. هی تازه دومره په نادر انداز رخصت کړم، پرېږدې نه خو د بیا ځل تقاضا ځای. دا بیا ووایه. تازه دومره په نادر انداز رخصت کړم، پرېږدې نه خو د بیا ځل تقاضا ځای. ته غزل وایې شادابه خلک چوپ دي. ته غزل وایې شادابه خلک چوپ دي. شاید شعر کې به دې نه وي د واواز. واه ډېره مننه. په غیر شعوري ډول باندې واوا درته کوم. ستا د شعر خواږه دومره ډېر دي چې زه رښتیا دې ته مجبور کړم چې واه. بس هغه د ممتاز ورکزي خبره، زما شعر ښه نه دی، تاسې ښه اورېدونکي وایي. ډېر ښه شعر دی، ډېر عالي شعر دی. په ځوانه شاعرانو کې ما مخکې لیدونکو خبره یاده کړله چې شاداب تر ټولو د عالي ذوق خاوند سړی دی. په خپلو خبرو کې مې ویل چې هڅه کومه چې لږ څه وپنځومه، خو ډېر ښه او ډېر عالي او په فوق العاده شکل باندې وي. کله چې د یو شاعر د درون نه هغه احساسات راوځي، هغه په درون کې چې څه بیان دی هغه په الفاظو کې بیان شي، هر سړی پکې شاداب صاحب خپل تصویر ګوري. ستا د شاعري د ولس ترجماني ده، د ولس د زړه خبرې دي. ما مخکې یاده وکړه چې که موږ شعر نه شو لیکلی، ولې ستاسې په شعر کې موږ خپل ځانونه ګورو. بس ښه ذوق څوک ولري که نه، بس دا هر څه دي. د ښه ذوق چې یو څوک ولري او دغه خبره داسې په دې ټولنه کې ترویج شي، د دې سره ښه شعر ترویجېږي، نو ډېره ګټه کوي. ستاسې فکر او ستاسې ذهن دې تاند وي. شاداب صاحب، ستاسې په شاعرۍ کې زه ډېری وخت غزلې ګورم. یوازې په دغه د غزل په فورم او ژانر کې شاعري کړې ده، که کومې نورې برخې هم شته؟ په نظم کې ما شاعري کړې ده او د ځینو نورو فورمونو کې مې هم شاعري کړې ده. په مستزاد کې مې هم شعر لیکلی دی، په مثنوي کې مې هم شعر لیکلی دی، خو ډېره شاعري مې په غزل کې کړې ده. دغه نظم ځینې داسې خبرې چې مونږ یې باید وکړو، انکار ته باید ونه کړو که نه. دغه نظم داسې یو څه دي که نه چې دغه داسې تر ډېره د شعر له معیاره یو څه راښکته څه دي. عموما په نظم کې یوه موضوع موږ له پیله تر اخیره باید راوړو. اوس بعضې داسې وخت دي چې دا اوس وخت او په نظم پورې توپیر لري که نه. بعضې وخت داسې چې مثلا هغه ستا شاعرانه کیفیت جوړي، د الهام وخت په اصطلاح که نه، ته نظم هم داسې ولیکې چې حتی د څو غزلونو مینه په هغه نظم ماته شي که نه، یعنې هغه د شعر معیار هم پوره کړي. خو ډېری وخت داسې کېږي که وګورو اوس عموما شعر نظم په وچ زور لیکل کېږي، یو موضوع راواخلي او له هغه سره یې راشروع کړي تر دې سره، بس همغه موضوع کړنګوي تر اخره او بس راواچوي. نظم دی ډېر اسان شوی دی که نه. او دغه د سټیج نه خو عموما دا خبره زه ډېره کوم، په دې مشاعرو کې د سټیج نه جنګ میدان جوړي که نه، بس یو یم ډبوي او دغه که یو بل یم ډبوي که نه. او دا شاعري چې ده دا خو ډېر له مینې جوړ یو څه دي، د هنر نه جوړ یو څه دي. د نثر سره فرق همدا دی چې باید د شاعري چې مبهمه یا څو ډوله هر سړی ته خپل برداشت ولري. نو نظم کې مې لیکل کړي دي خو کم مې کړي، غزل کې مې ډېر لیکل کړي. ډېر ښه. د غزل یو داسې ژانر دی، تاسو یاده وکړله چې په نظم کې که سړی تنبه شي نو ممکن چې له یوې کیسې نه راشروع شي او په هماغه کیسې بېرته پای ته ورسوي. ولې په غزل کې او په دغه ژانر کې داسې څه دي چې په یو بیت کې به د مینې او د عشق داستان کیسه وي، په بل کې به د جنګ، په بل کې به د نورو موضوعاتو اړوند. په هماغه یو غزل کې موږ کولی شو چې 4 5 6 10 موضوعات ته داخل شو او د هر سړی پر کې دغه د خپل زړه خواله وکړي. زه چې کله د ډېری شاعرانو سره کینم، د هغوی د خوښې فورم عام غزل
په شاعرانه یا په شعري ژانرونو کې تر ټولو د خوښې پورم چې دی هغه غزل دی. ستاسې په آن باندې د غزل پورم اسانه دی چې شاعران یې ډېر خوښوي او قلم یې پکې ښه چلیږي که نه د دغه شاعر دروني احساسات پکې په ښه شکل باندې منعکس کیږي او که کومه بله کیسه ده چې ډېری شاعران غزل ته غاړې وځي؟ غزل خو اصلا د عربي پورم دی خو پښتو کې دومره کار ورته پښتو ته شوی چې ډېری خلک فکر کوي دا د پښتو پورم دی که نه. یو خو مسله دا ده چې دغه کیسه له مخکې را شروع ده او دغسې په دې غزل کې کار کیږي نو چې یو شاعر نوی راځي او نوی شاعر کیږي همدغه لومړی پیل به هم د غزل نه د غزل کې شروع کې او داسې رواني پکې. یو خبره خو دا ده. دویمه خبره دا ده چې غزل کې اوس ته یو شعر لیکې ته غواړې زه پکې هم د معشوقې محبوبې احساس ځای کړم هم پکې د وطن احساس ځای کړم هم پکې د ټولنې احساس ځای کړم دغه ټول موضوعات په غزل کې راټولیږي. خو بیا دغه 15 موضوعات د نظم په شکل لیکي ته به ورته 15 نظمونه لیکي. نو غزل یو خو یې پورم هم اسانه دی بله دا خبره چې ډېرې کیسې پکې راټولیږي په غزل کې. لومړی بیت کې به د وطن خبره شوي په ډېره عجیبه انداز په بل بیت کې به د خپل محبوب او محبوبه خبره کیږي په بل کې به بله موضوع کیږي. نو دغه څو دلایل دي چې غزل خلک ځان ته راجذب کړي دغه فورم کې شاعري ډېره کیږي. تاسې یاده وکړه چې څوک په پیل کې شاعري کوي هغه ابتدایي حالت یې په غزل باندې که څه هم غزل چې دا څومره ښکلی دی دا څومره خوږ دی او دغومره سخت هم دی دغومره سخت هم دی. د یو ښه غزل لپاره ستاسې په فکر باندې تر ټولو مهم توکي به څه وي؟ اوس خو شاعري د خلکو ډېره اسانه کړې ده او بس نورې کیسې به دې موضوع کې نه کوو. ښه غزل هغه دی عموما ښه شعر هغه دی که نه. بیا دغه خبره په غزل کې هم صدق کوي چې شاعر پکې خپل رښتینې احساسات راڅرګند کړي که نه. بیا بعضې خلک وایي چې شاعر خو مثلا د ځان لپاره دا شعر ولیکو دا غزل یې ولیکو نو ټولنه به په دې څه وکړي ټولنه به څه. خو دغه شاعر چې کوم احساسات لري کوم د ده درون دی ټولنه کې بې شمېره وګړي داسې دي چې د ده سره همدغسې احساسات لري همدغسې د دوی هغه دروني کیسې همدغسې وي په هغوی هم دا شعر ښه لګېږي. او عموما علي ذوق چې سړی ولري هغه بیا مثلا بعضې یو شعر اوري هغه داسې نه وي چې اوس دا دې په ده تېر شوي یا د ده هغه سره پیښه شوي کیسه خو چې علي شعر بیا ورته ستا خبره چې وای د خولې نه ورته وځي. بل په غزل کې عاطفه تر ټولو مهم چیز دی. عاطفه پکې باید همدارنګه تخیل ډېر مهم چیز دی د غزل لپاره. تخیل پکې وایي او غزل ته ډېره ښکلا ورکوي. فکر کوم ګل پاچا الفت وایي ښه شعر هغه دی چې دغه شعر کې مثلا څه ویل شوي که نه دغه موږ په حقیقي ژوند کې پیدا نه کړو که نه. خلک د سپوږمۍ ته د تګ کیسې په شعرونو کې کوي که نه. اوس دا خیال دی البته بعضې خلک وایي دروغ دي که نه خو دا شاعرانه دروغ دي دا خلک مني. په شعر کې ستاسې په د خبرې په تایید سره اسمان ته به د شعر زینې کېږدم اسمان ته خو زینې نه کېږي ولې د شاعر شعر ته همدغې خیال همدغه تخیل همدغې لوړ الوت ښکلا ور ووهله. نو دا کیسې په شاعرۍ کې خلک مني. نو تخیل په شعر کې ډېر مهم څه دي چې باید په شعر کې تخیلي هنریت پکې باید ځینې نور شیان دي په شعر کې په غزل کې او په شعر کې عموما دا باید دي شعر به تا ته خپل هم ترې خوند اخیستی شي څوک چې یو هغه هم ترې خوند اخیستی شي په معیار به هم برابري راتلونکي ته به هم پاتې کېږي. بلې شاداب صاحب غزل دی اورو او له هغې وروسته 2-3 پوښتنې نورې هم لرم مهربانه شه یو غزل مه پیرزو کوه داسې 2-3 را پیرزو که خوند به وکړي. ډېره مننه. اعتمادي صاحب غزل دی د خپل وجود په هر پر هر به زهر وشیندمه د خپل وجود
په هر پر هر به زهر وشیندمه زه به مې روح د خپل وجود نه بهر وشیندمه ډېر ښه دی. او باور لرم په ټول جهان به خوشبويي خوره شي. هی باور لرم په ټول جهان به خوشبويي باور لرم په ټول جهان به خوشبويي خوره شي که ستا عطرینې خولې یاره په لمر وشیندمه. دا بیا ووایه. باور لرم په ټول جهان به خوشبويي خوره شي که ستا عطرینې خولې یاره په لمر وشیندمه زما د سترګو د یخوالي به څوک نشي پیدا. زما د سترګو د یخوالي به زما د سترګو د یخوالي به څوک نشي پیدا ځکه په ټول جهان کې یاره نظر وشیندمه. الله الله الله. او احساس می چغي وهي چغي د وطن اورمه. احساس می چغي وهي چغي د وطن احساس می چغي وهي چغي د وطن اورمه پرېږده چې نن په نامه باندې سر وشیندمه. څومره علي دی څومره خوږ دی. دا بیا ډېره مننه اعتمادي صاحب. احساس می چغي وهي چغي د وطن اورمه پرېږده چې نن په نامه باندې سر وشیندمه او هیڅ یو انسان یې په دې ځمکه لایق نه ګڼمه. هیڅ یو انسان یې په دې ځمکه لایق نه ګڼمه زړګي تا به اسمانونو کې بر وشیندمه. الله 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 الله. ډېره مننه. هیڅ یو انسان یې په دې ځمکه لایق نه ګڼمه زړګي تا به اسمانونو کې بر وشیندمه او په نیمه شپه در پسې وژاړم زړه مې تنګ شي په نیمه شپه در پسې ځان در په در وشیندمه. چغې به ووهي وجود به یې ټوټې ټوټې شي چغې به ووهي وجود به یې ټوټې ټوټې شي شادا به ځکه مې دردونه په غر وشیندمه. دا بیا چغې به ووهي وجود به یې ټوټې ټوټې شي شادا به ځکه مې دردونه په غر وشیندمه. ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه. ډېره مننه اعتمادي صاحب. ډېره زیاته مننه شاداب صاحب. واقعیت دومره خوند یې وکړو لیدونکو دومره د کمال شاعري ده دومره د هنر شاعري ده چې ما په ځانګړي ډول په کونړ کې په ځوانو شاعرانو کې دا ډول هنریت دا ډول خوږوالی دا ډول عاطفه دا ډول مینه دا ډول احساس د شاداب له عمره او د شاداب له قده د شعر معیار د فکر د تخیل او د عاطفه دا ډیره لوړه ده. ډیره د کمال شاعري دې کړې ده ډیره عالي شاعري ده. شاداب صاحب تر اوسه مو کومه شعري ټولګه چاپ شوې؟ شعري ټولګه خو مې تقریبا 7 کاله مخکې چاپ کړې وه. څه نوم یې ده؟ خیالونه. تقریبا 1498 کې فکر کوم چاپ شوی وه. بلې تا ته ما مخکې ویل چې وایي 8 کلونه کېږي خو لکه دلدې معلومیږي چې ما ته هم دقیق وخت نه معلوم ډېر وخت کېږي ځکه 7 کاله مخکې ما شعري ټولګه چاپ کړې ده. نو بیا له هغې وروسته دغسې را روان یو نور همداسې نم ده چاپ کړې. زه به هڅه کوم ما چې د شاداب څومره شاعري لوستلې هغه ما یوازې او یوازې د دوی د فیسبوک په صفحه کتلې. زه به د شاداب هغه زړه شاعري او نوي دواړه راټولوم دواړه به لولم او خپله مینه او تنده به ماتوبه. شاداب صاحب چون وخت کم دی زما خو زړګی غواړي چې داسې ډېرې اوږدې کیسې در سره وکړم خو نن به د خبرو په ځای باندې د شاداب نه شعرونه اورو. په پای کې ستا به ځوانو شاعرانو ته پیغام څه او له هغه وروسته به 2 غزلې راپېرزو. ډېره مننه اعتمادي صاحب. پیغام بیا وروسته ورکړم که له دې شعر مخکې خوښه دي مخکې ورکړې وروسته یې ورکړې. لومړی به زه پیغام ورکړه چې ځوانو شاعرانو ته به شاداب صاحب ستاسې پیغام څه؟ ځوانو شاعرانو ته زما پیغام دا دی په دې هیله چې ویې مني منله او نه منلې دا خو موږ به خپل رسالت به مو ترسره کړی. نو شعر که لیکي کم دی ولیکي خو په معیار برابر دی ولیکي. خو دغلته بیا مشکل دا دی چې په معیار برابر او نه برابر بیا څوک چې نوي شاعران شوي لکه موږ غوندې اول سر کې په معیار او غیر معیاري ته هم نه دي کتلي او نه هم پېژندل. د شعر دې داسې چاته وښیي مثلا د ادبیاتو استاز که هغه شعر نشي لیکلی خو ښه شعر بیا پېژني. داسې شاعران چې هغه یا داسې شاعران ته چې هغه هنري شعر دغه برخه یو کره کتونکي ته که نه اوس عامو خلکو ته که دا شعر وایم خلک به ورته خامخا وایي چې که ساده خبرې شعر کې کړي خو هغوی ورته وایي چې ډېر ښه دی ډېر ښه شعر دی که نه خو د عامو خلکو کیسه نه ده. یو کره کتونکي استاد شاعر یو ادیب دې ته خپل شعرونه وښیوئ هغه کوم یو ځل لارې ته ورسیخ کړي بیا که یو کال تاسې خرابه شاعري وکړئ خو بل کال باندې به ته ښه شاعري کې خو که همداسې روانې 8 کلونه به همدغسې در باندې تېر شي که بیا یو وخت داسې راځي چې ته پوهېږې
چې ښه شعر پېژني بیا به وایي چې دا 8 کلونه ما دا څه کړي دي نو دغه پیل کوي ځوانو شاعرانو پیل کې دغه کار وکړي بیا به هغه افسوس نه کوي. کوربه ودان ستاسې پیغام ورسېده ما مخکې مو ویل چې یا منل او نه منل د هغوی کار دی خو ډېر ښه پیغام دی عالي پیغام دی. مهربانه شه غزل دی اور بل کړه په غومبرو دی وربل راواچوه اور بل کړه په غومبرو دی وربل راواچوه په مونږه الهامونه د غزل راواچوه ډېر ښه او لوګي مې پورته کېږي له زخمي زخمي ټټره لوګي مې پورته کېږي د زخمي زخمي ټټره واه یو غشی د بڼو دی پکې بل راواچوه او که بیا دې جوړولم له سره ذوالجلاله که بیا دې جوړولم له سره ذوالجلاله واه بیا دې جوړولم له سره ذوالجلاله په خټه کې مې مینه د کابل راواچوه او بېبا کې چې همداسې تېره نشي لکنډه وه بېبا کې چې همداسې تېره نشي لکنډه وه راوګوره په زړونو مو درمل راواچوه شادابه د وطن د آبادۍ چنده ټولېږي شادابه د وطن د آبادۍ چنده ټولېږي په وس کې به دې لس وي دلته سل راواچوه واه ډېره مننه اعتمادي صاحب ډېره مننه ډېر خوند یې وکړه ډېره زیاته مننه درنو کتونکو ما مخکې مو ویل او بیا هم وایم شاداب یو ښه شاعر دی د یو ښه خیال او د یو ښه فکر خاوند سړی دی د شاداب د زما هیله هم همدا ده چې د شعر او د عاطفې او دغه د خیال کومه ملکه چې ورسره ده دغه کومه خاپیرۍ چې ورسره ده هڅه او کوښښ یې همدا وکړي چې د دغې سره اړیکه برقراره وساتي د هغوی سره مینه راشدرشه ولري. نو شاداب د کمال شاعر دی د هنر شاعر دی د ذوق شاعر دی په اورېدو ارزي په لیدو ارزي او په کتو ارزي. شاداب صاحب ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو ومنله باوجود د ډېرو مصروفیتونو او بوختیاوو زموږ تر سټډیو راغلی او زموږ خبره مو ونه غورځوله. کور مو ودان ډېره زیاته مننه. ډېره مننه اعتمادي صاحب دغسې مجلسونو ته خو موږ تږي یم یو په مینه ورته راځو او فقط ستاسې غږ او زموږ منډه ترله ډېره مننه کور مو ودان. درنو لیدونکو د هنري لفظونو دا ادبي خپرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. یو ځل بیا چې زه شوکت اعتمادي ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسې ټول په پاک رب سپارم. پاک الله مو مل شه.